شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنو أو قدرمنو دوستانو، الله تعالى جل جلاله كم وفتاس من دير إحساننا أو دير نعمتنا لو رويلي دي الله تعالى دي هر نعمت جلا رازنا أو حكمتنا دي يولا هو نعمتنا سأل الله تعالى بإنسان باندي أو يابدي طول كائنات باندي لو روريدا هغدي أبو نعمت وليا أبا بريمان أبا يخي أبا قرمي أبا دا طول نعمتنا دي أبو دي نعمت رازنا أو حكمتنا دير زياد. الله تعالى بقرآن عظيم الشان فرماي وجعلنا من الماء كل شيء حي أو مغهرسة دي أبو بزرعة باندي زوندر بخلي حيوانات نباتات وني حشرات إنسانان دا طول أبو باندي زوند كبي كأبنيوي دا يوهم زوند نسبات كذا دي قيامت فورز باندي سيبال إنسان نكمو نعمتونو بختنا كيجي فووكي لملاني نعمت أبدي صحة أو أوبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية كبيرة حديث إمام الترمذي في جامع نقل كليلة فرماي إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرماي كم نعمت سدي قيامت ورد بيرنبير إنسان بختنكي آیا موتا ته روغ بدن ودر کړی، آیا موتا په یخو اوبو نوی اوبه کړی، آیا موږ تا تنده تو یخو اوبو نو ختمه کړی. څومره لوی نعمت سبحان الله. اولین نعمت چې له انسانه به د هغې پوښتنه کېږي هغه صحت چې الله تعالی به پوښتنه ځینې کوي چې آیا موږ تا ته روغ بدن نه ودر کړی. دوهم نعمت چې پوښتنه به یې کېږي هغه د یخو اوبو ده چې آیا موږ تا ته یخې اوبه نوی در څښلې. کار دا په دې کې سوچ وکړ دا او به دومره ګټې لري چې که چېرته په دې باندې یو بشپړ بحث کېږي او د انسان علم ور باندې ورسېږي کتابونه به پیدا کړي. زموږ د پیغام مقصد دا شی ده چې د ګرمو اوبو فایدې تاسو ته په تصفیه بیان کړو. ډېر خلک ډېر ورنځونه کړي په کلونو په ډاکټرانو باندې ګرځي، پریشانه وي، ستومانه وي، صحت یې خراب وي، د ژوند په خوند باندې نه پوهېږي، د ژوند له خونده محروم وي، خو علاج په دې ساده اوبو کې وي. دته معلومات نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انزل الله داء الا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالی هیڅ داسې رنځ نه پیدا کړی چې د لپاره علاج وي. خو چاته معلوم شو ور باندې خبر شو هغه ګټه ترې واخیستله چې څوک نه خبره وو هغه نه خبره پاتې شول. موږ به په دې ویډیویي پیغام کې تاسو ته دا دروښیو چې هر سهار په تاسو خوا باندې تودې اوبه څښل. تودې اوبه چې زیاتې تودې نه وي، دومره ګرمې نه وي چې ستونی ور باندې سوځي. داسې اوبه وي چې که ته په یوه ساه باندې څښې ستوني ته زور نه پېښوي، دومره اندازې ته ګرمې وي. دا که هر سهار یو څوک په تاسو خوا په پابندي باندې څښي په بدن کې ډېر زیات رنځونه ختمېږي. د سرطان د مریضانو علاج ورسره سوی ده، تجربه سوي دي. موږ هم ورښودلي دي، لغې سره خلک جوړ سوي دي. نورو خلکو د نورو قومونو خلکو هم کوم معلومات تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي دي. ډېر د کینسر مریضان صرف د اوبو له څښلو سره جوړ شوي دي. هغه اوبه که بیا د زمزم اوبه وي بیا خو نور نه علا نور ده. د سرطان ناروغان ورسره جوړېږي. څوک چې دایمي قبض لري د سهار لخوا په څه خوا باندې د تودو اوبو له څښلو سره یې قبض ختمېږي. دایمي قبض لري، همیشه له قبض خوا ځي. که یې په پابندي باندې هر سهار یو څوک تودې اوبه وڅښي قبض ختمېږي. د معدې بیماریانې ختمېږي. د خېټې هر قسم رنځ وي هغه ورسره ختمېږي. که د چا څوک د فشار لوړوالی لري، فشار یې جګېږي، که دا اوبه په پابندي باندې وڅښي فشار یې ختمېږي. که څوک د شوګر ناروغي ولري او هغه یې په پابندي باندې څښي انشاء الله تعالی شوګر یې هم کمېږي او د شوګر بدې اغېزې یې په صحت باندې نه پاتې کېږي. که شوګر موجود هم وي، شوګر په صحت باندې ډېرې منفي اغېزې لري. هغه منفي اغېزې یې ختموي. د سږو د التهاب، د سل، د دق،
ټیوبرکلوز د دې علاج کوي، درملنه کوي، د خېټې دردونه ختموي، د مثانې، د متیازو د نالیو، د ګردو علاج وړاندې کوي، د پزې، د ستوني بیماریانې چې د یو چایي هغه ورسره ختمېږي. د زنانه بیماري وي، ډېرې ښځې له دې شکړي زنانه بیماري یې ګډوډي لري، دردونه لري. که دا اوبه په پابندي باندې څښي، دا اوبه د وینې دوران په بدن کې برابروي، منظم کوي، چې له هغې لارې د زنانه میاشتنۍ ناروغي برابروي، هورمونونه یې ټیک کوي. د زړه ناروغانو لپاره کفایت کوي. که یو څوک سردرد لري، یا بشپړ سردرد یا نیم سردرد، که په تاسو خوا باندې دا اوبه روزانه وڅښي، سردرد یې ختموي. که یو څوک د وینې له کمښت سره مخامخ وي، کمخوني ولري، قلت الدم، انیمیا، که څوک کمخوني ولري او په تاسو خوا باندې اوبه په پابندي باندې څښي، ګرمې اوبه هر سهار، د وینې کمښت یې ختموي. که یو څوک له ډېره چاغښته له چربي شکایت کوي، د وینې چربي لري، د بدن چربي لري، چاغ وي، وزن یې زیات وي، که دا ګرمې اوبه هر ساعت پابندي باندې څښي، چاغښت یې ختموي، اضافي چربي یې ویلې کوي، د وینې چربي یې ختموي. که یو څوک الله دې نه کوي، الله تعالی دې موږ او تاسو ځینې وساتي، په کوزن باندې مبتلا وي، د کوزن بیماري وهلی وي، که دا اوبه په پابندي باندې وڅښي، د ګوزن آثار یې هم ختموي او له دې بیماري یې روغوي. که یو څوک د تنفس تکلیف لري، سالندي یې وي، د سینې تکلیف یې وي، حساسیت یې وي، ټوخی یې وي، که دا اوبه په پابندي باندې هر سهار وڅښي، د سالندي او د تنفس تکلیف یې ختموي. که چېرته یو څوک د بدن له دردونو، د بندونو له دردونو، د هډوکو له دردونو، د اوږو دردونه، د ملا دردونه، د سټ دردونه، مختلف دردونه لري، په مړوندونو کې دردونه وي، که دا اوبه په پابندي باندې وڅښي، انشاء الله تعالی چې د بدن دردونه یې ختموي. که چېرته یو څوک جلدي بیماري ولري، د پستوکي ناروغي ولري، خارښ ولري، دانې ورباندې راخیږي، لړمې کېږي، وچ خارښ ولري یا لوند خارښ، د تودو اوبو څښل یې د پستوکي ناروغي ختموي، ځکه چې اوبه د بدن په داخل کې وینه تصفیه کوي، وینه فلټر کوي، وینې ته ګټه رسوي، د وینې دوران منظم کوي. کله چې د انسان وینه په داخل کې صفا سي، د پستوکي ناروغي به خود ختمېږي. د جلدي بیماریو لوی عامل د وینې فساد وي، چې وینه اصلاح سي، پستوکي هم سمېږي. که چېرته یو څوک غواړي چې همیشه یې څېره تر و تازه وي، د بوډاتوب نښې په مخ کې ګونجي، په پستوکي باندې ګونجي نه وي د بوډاتوب، او د وختي بوډاتوب له نښو ځان وساتي، 3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار په تاسو خوا باندې څښي، تل به یې څېره تازه وي. که یو عمر غټ هم سي، په څېره کې به یې د بوډاتوب نښې انشاء الله تعالی نه وي. پکار دا ده موږ او تاسې همیشه هر وخت چې سهار راپورته شو د لمانځه لپاره، 3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار باید په تاسو خوا باندې وڅښو. په تېر هغه څوک چې کومې بیماري وي، کوم رنځونه، کومې ناروغي وي چې ما یادې کړې، که په دې ناروغۍ، که په یوه ناروغي باندې اخته وي، دا اوبه دې شروع کړي، انشاء الله تعالی تکلیف یې ختموي. 3 ګیلاسه ګرمې اوبه سهار په تاسو خوا باندې وڅښئ، بیا تر 1 ساعت پورې ناشته مه کوئ، تر څو پورې دا اوبه له ټولو لارو خپل ځای ته ورسېږي، مثانې تر مثانې تېرې سي، د متیازو په کڅوړه کې دا اوبه جمع سي، 1 ساعت وروسته یې ناشته کوله، خوراک یې کاوه، څښاک یې کاوه، هر څه یې خوړل، بس بیا یې کولی سي. که چېرته یو څوک د شوګر ناروغي ونه لري، په دې اوبو کې که یوه چمچ عسل هم واچوي، ډېره زیاته فایده کوي د مختلفو بیماریانو لپاره. که یو څوک د وینې چربي لري، د بدن چربي لري، او غواړي خپل وزن کم کړي، یا بلډ پریشر لري، هغه د یوه وړه چمچ د سیب سرکه پکې اچوي، په 1 ګیلاس کې صرف، او 1 دانه د لیمو سهار وختي پکې نږدې، بیا دې دا اوبه څښي. 1 دانه لیمو، یوه وړه کاچوغه د سیب سرکه دې په اوبو کې اچوي او څښي دې، وزن یې هم کموي، کلسترول یې هم ختموي، د وینې لوړ فشار یې هم راټیټوي، او چربي یې هم ویلې کوي. که د بدن چربي وي، که د رګونو چربي وي، که د وینې چربي وي، هغه ختموي. اوس به موږ د تجربې له مخې چې یا نورو خلکو تجربه کړي یا موږ تجربه کړي دي وختونه در وښیو. مثلا د شوګر بیماري نورو تجربه کړي دي، مونږ تجربه کړي د شوګر ناروغي په 150 ورځو کې ختموي، لوړ فشار په 150 ورځو کې ختموي. که څوک 150 ورځې پرله پسې دا اوبه وڅښي،
لوړ فشار یې ختموي. دا موږ تجربه کړي دي. 6 شپو کې ختم کړي دي، 15 شپو کې ختم کړي دي، په یوه میاشت کې ختم کړي دي. د خېټې بیماریان سوي هغه ختموي، موږ هم تجربه کړي دي، نورو خلکو هم تجربه کړي دي. کینسر ختموي، موږ هم تجربه کړي دي، خلکو هم تجربه کړي دي. د سل او د دق او د سوي د التهاب په 9 میاشت کې علاج کوي. د خېټې بیماریان په 10 ورځو کې ختموي. که څوک دایمي قبض لري 10 ورځې د پر لپسې 3 ګلاسه ګرمې اوبه وڅښي ودې ګوري قبض بیا څه نشته ان شاء الله تعالی ختميږي. او که ختم نشو دوام دی ور باندې وکي ورسته بیا اغیزه کوي. کینسر په 9 میاشت کې ختموي. مونږ یو چاته یو رنګور ته هودلو 15 شپې کې په معده کې کینسر ختم 6 شپو کې. خو لیکن تر 9 میاشتو کې وچ کې په بدن کې هر قسم د کینسر د سرطان ځالوي هغه لمنځه وړي ختموي. د مثانې د ګردو د متیازو د نالو دا مشکلات هم تقریبا په 10 ورځې کې ختموي. کې په 10 ورځې کې ختم نه کې دوام دی ور باندې وکي ورو به ختم شي ان شاء الله تعالی. د حلق یا د تنفس د نالۍ بیماریان سي هغه په 6 ورځې کې ختموي. د خځو مرزونه په 15 ورځې کې برابر وي. د خځې د میاشتنۍ دورې ګډوډي سوي که 6 ورځې پر لپسې دا وبوي چې ان شاء الله تعالی برابر وي. د زړه بیماریان په 10 ورځې کې ختمي. همدغه کولیسټرول، همدغه د وینې چربي، همدغه زیات چاغښت دا اصلي عوامل دي زړه د بیماریو په 10 ورځې کې ختمي. سرخوږی په 3 ورځې کې ختمي. موږ هغه چاته چې چا سرخوږی وي، سردرد وي، هغه ته دا نسخه خودلې ده، تکلیف ور سره ختم شوی ده. د چا په هفته کې، د چا په 10 ورځې کې، د چا په لنډ وخت کې، د چا تر دې په زیات وخت کې، خو به هر تقدیر که په دې اوبو باندې دوام وکړي کار څومره تکلیف وي ان شاء الله تعالی د سرخوږي ختمي. د وینې کمښت بشپړوي. دا کومې اوبه چې انسان چکي دا یو حصه وینې تنځي. نو که د چا په وینه کې کمښت وي، په وینه کې مواد کمی یا وینه یې کم وي، نو ان شاء الله تعالی سي اوبه یې بشپړوي او هغه د وینې کمښت یې له منځه وړي. که یو څوک ډیر چاغ وي، زیات چربي لري، خېټه یې غټه وي او غواړي چې هغه کم کړي 4 5 تر 6 میاشتو پورې دي دا اوبه په پابندي باندې وچکي. یو څن د نور پرهیزونه ور سره مراعات کړي. د مخصن ډوډۍ د کم کړي یا د نخري یا د سبزي یا سلات یا په میوه لنده میوه دي گزاره کوي. د مخصن په ډوډۍ کې د ورځې د ناشته کوي، د غرمې ډوډۍ دي خوري او سهار لمر د لیمو پکې نه کیږي، یو چمچ د عسل کې ګډوي. ان شاء الله تعالی له 4 میاشتو نیولې تر 6 میاشتو پورې 100 کیلو وزن 80 کیلو ته راټیټوي. دا هغه معلوماتو چې د ګرمو اوبو په متعلق باندې موږ وکړل لته سره شریک کو. ډیر خلک پوښتنه کوي موږ قسم بیماریان لري. دا یو مشترک داس پیغام ده چې ان شاء الله تعالی د ګڼو رنځورانو لدی سره فائدہ کیږي. په دعاګانو کې میاستاتي زه د تاسو مخلص او خواخوږي حکیم مولوی قدوسی له کراچۍ خبرې کوم. زموږ سره په تماس کې اوسېږي ان شاء الله تعالی سي ګټوري مشورې ورکو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی سے محترم څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی، خیر دی، خیریت دی، الله هم خوشاله آباد لره. مولوی صاحب ستاسو دغه کوم د اوبو مشوره چې راکړې وه راته د تودو اوبو د ګرمو اوبو مشوره م راکړې وه، نو الحمدلله سحر په نهاره باندې اسکمه د سینې کومه مسله وه الحمدلله الله رب العزت هغه هم حل کړې ده. د کور والا چې کوم الرجي وه اسلام آباد ته بتلو د هغې به مونږ هغه ستنې وې هغه کوم ویکسین به م کول، نو هغې ډېر زیات تکلیف به مونږ ته. نو الحمدلله اوس الله پاک د هغې نه هم خلاص کړي یو، بس هغه تودې اوبه څښو او الحمدلله اوس بلکل ټیک ټاک یو. ما ته چې کوم د سینې مسله وه هغه هم د معدې مسله وه الحمدلله هغه هم ورسره الله حل کړې ده. دغسې کور والا چې کوم د الرجي مسله وه د معدې مسله الحمدلله الله پاک حل کړې ده. الله یې تاسو له جزای خیر درکړي. الله پاک دې تاسو ته د دې مشورې دنیا او په آخرت باندې بدلې درکړي. جزاک الله، الله دې درله روغ صحت درکړي. السلام علیکم. رجوتك عفوا ولا